د کهانې شروعات د مشهور اداکار د جنازې نه وشي. هغه دوباره د شهرت حاصلولو دپاره یو جعلي منصوبه جوړه کړي. هغه وایي زما د مرګ خبر سره به په اخبارونو په ټي وي ګانو کې یو غوبل جوړ شي او زوړ دور به مې را واپس شي. داغه د منصوبې مطابق داغه جنازې لا ډیر غټ خلک راشي او داغه په یاد کې په غټو سکرینونو باندې داغه فلمونه مسلسل چلیږي چې د څه د وجې د مرګ نه پسې قدر نور هم سیوا شي. بل طرف ته جیک په خپل خاص د لټونو والا تابوت کې ملاست وي او د خپل د مرګ خبر نه مزه اخلي. په سوشل میډیا باندې مشهور خلک داغه په یاد کې پوسټونه کوي. د دې په لیدو سره هغه نور هم خوشاله شي او په دې خوشاله کې هغه د جیب نه د شرابو بوتل روباسي او په تابوت کې جشن مناوخي. هر یو سیز داغه د پلان مطابق روان وي او ټول ملمانه خپل کورونو ته لاړ شي. هغه خپل منیجر چې کوم د دې منصوبې واحد مشر وي هغه بلچه په لاس دته ویډیو کال کوي او په د پسې را روان وي چې دې د قبر نه راوباسلی شي. خو په لاره کې یو حادثه راشي او منیجر ګاډي ووخي. د دې په لیدو سره جیک حیران پاتې شي ولې چې دې منصوبې په باره کې صرف منیجر ته پته وه. چې کله جیک دا وویني هغه خپل ځان د لاسه کي چې اوس په خامخا د بل چا نه مدد غوښتل وي. هغه موبایل روباسي او پولیس ته رنګ کوي خو ودرېږي وي که چېرې هغوی ته دا پته ولګېده نو منصوبه مې هم تباه شي او زه به هم بدنام شم. د دې د وجې هغه خپل ملګري ته پیغام لیکي خو مسله دا وي چې د جیک نمبر نوی وي او نن د هغه ملګرو د هغه جنازه کړې وي او ملګري یې چې څنګه هغه پیغام وګوري نو هغه وایي ګینې دا یو دوکهباز دی او نمبر بلاک کړي. دې سره د جیک نه ورو پار خطا شي چې زه خو به اوس مړ شم او په تادې سره په نمبر خپلو ملګرو او رشته دارانو ته رنګونه کوي. خو د چا په هم یقین نه راځي چې په تابوت کې جیک لا ژوندی دی. ټول ته داسې لګي چې دا یو دوکهباز دی او هسې تنګول کوي. هغه بیا همت کوي او یوې خپلې زړې اسسټنټ ته د رنګ کولو فیصله کوي. یو وخت چې جیک د دنیا په ګوټ کې پیژندل کېدو هغه په خپل عروج و شهرت دولت او عزت هر څه دغه په خپو کې وو. خو کامیابی اکثر په انسان کې زهر اچوي او جیک هم د هغې زهرو ښکار شو. هغه د فلم د ریکارډینګ په وخت کې د ټولو وروستو راتلو چې څه د وجې به ټولو وړو اداکارانو په ګنټو د هغه انتظار کوو. هغه به په فلم کې د خپلې مرضۍ تبدیلی کولې او نور اداکارانو سره به هم بد سلوک کوو. په مزه د ډایرکټرانو برداشت په ختمېدو شو او د فلم آفرونه ورته کم شو او په مزه ختم شو. او بیا دې دا ټول الزام په خپل منیجر باندې اچوي او د ټولو مخ کې بې عزته کوي. په ده باندې د خلکو په مخ کې ټوله غوسه وباسي کنځلې ورته کوي پیغور وله ورکوي چې ستا غوندې خلک خو زه د چیترې برابر هم نه ګڼم. خو څه وخت پس چې کله د جیک غوسه سړه شي نو هغه دوباره خپل منیجر له ورځي چې زما واپس خپل هغه شهرت پکار دی او منیجر ورته په هغه زوړ نظر ګوري او هم هغه ولا دا شیطانی منصوبه جوړوي. بیا چې کله دې منیجر ته رنګ کوي نو هغه دا خبره نه مني خو کله چې ورته دې مخ وښایي د هغې رنګ په زړېدو شي. ولې چې کوم سړی په ویډیو کالو هغه پرون د دوی د سترګو وړاندې ښخ کړی شوی و. جیک ورته ټوله قصه کوي چې دا ټول زما پلان و خو اوس هر څه ګډوډ دي او په یره کې ورته هغه وایي چې ته غم مه کوه زه څه کوم. د دې په اورېدو سره جیک ته څه ناڅه همت میلو شي او دوباره بوتل اوچتوي او په تابوت کې جشن مناوخي. په دې خوشحالۍ کې چې زه به اوس روزم خو د هغه قسمت دومره هم ښه نه وي. لږ وخت پس د هغه په موبایل باندې د یو عجیبه نمبر نه رنګ راځي چې هغه د یو پاگل خانې نه وي او جیک ته وایي چې ته د پلانې ښځې رشته دار یې چې کومه اوس هسپتال ته راوستې شوه. په اصل کې د جیک اسسټنټه د ده بچ کولو دپاره مقبرې ته لاړی چې او هغلته خلکو ته وایي چې جیک ژوندی دی. په دې سره د قبرستان عمله هغې ته لیونی وایي او پاگل خانې ته یې بوځي. د دې په اورېدو سره د جیک د خپلو نه ځمکه وتښتي چې آخري امید مې هم مات شو. په دې مایوسۍ کې دی خپل اخري سوچونه کوي چې ناڅاپه یې ذهن ته یو سوچ راځي. هغه موبایل راخلي او د یو ټکسي ډرایور ته رنګ ملاوخي چې ای رورا ته ما پسې ادرې ته راشه او ما د تابوت نه روباسه زه به تا له 10 لک روپۍ درکم. ډرایور دې رنګ سره حیران پاتې شي او خاندي. دا ورته هسې ګپ ښکاره شي او د ده اخري کوشش هم ضایع شي. اوس د سره صرف یوه لاره پاتې وي د ده نه ډر د تره زوی. جیک هغه ته رنګ کوي او ټوله قصه ورته کوي خو په حیرانتیا سره هغه د ده په خبره یقین هم وکړي. خو مسله دا وي چې هغه ورته وایي چې جیکا ستا جسم مړ شوی ضرور دی خو روح دی اوس هم په دې دنیا جمدی دی. د دې په اورېدو سره جیک لا ډېره سخته غوسه ورشي او رنګ کټ کړي.
اوس دې بیخي بېوسه شي او په آخري ځل دنیا ته د خپلې کهانۍ د ښودو فیصله کوي او هغه د ښار د ټولو نه غټ صحافي سره رابطه کوي او د مخې سره ورته خپل ټول حال وایي او هغه ورته د ویډیو کال دپاره سوال کوي چې یقین یې را پیدا شي. صحافي هم د ده خبره ډېره په غور سره اوري او څنګه چې دی په ویډیو کال باندې د جیک مخ وویني نو په زوره زوره وخاندي چې دا لا کومه چالاکي ده. دا مخ بدلول دومره هم اسان نه دي. دا لوبې او خلک زمانه زده کوي. د دې په اورېدو سره جیک دننه مړ شي. څوک هم دا خبر اورېدو ته تیار نه وي. په تابوت کې موجود د جیک د موبایل چارج هم په ختمېدو وي او په آخري وخت کې خپل آخري وصیت ریکارډ کوي. وایي که چېرې تاسو ته زما هډوکي هم په لاسو درغلل نو دا پر دې خبرې ثبوت وي چې یو فنکار د خپل بیوقوفتوب د وجې په ژوندي نه په قبر کې ځان ښخ کړ. د دې نه پس جیک سترګې پټوي او په خاموشۍ سره د مرګ انتظار کوي. دغه په ذهن کې د تیر شوې زندګۍ یادونه تیریږي لکه څنګه چې په زنکدن کې کیږي او ناڅاپه اوازونه شروع شي چې هغه د ده تابوت ته کولاوېدو وي او چې څنګه کولاویږي نو مخې ته یې هغه مړ شوی منیجر ولاړ وي او ده ته خاندي. د جیک مازغه کار نه کوي او په ډېره مشکله سره صرف یوه جمله ووایي چې دا څه روان دي زه لا مړ نه یم. چې منیجر ورته وایي چې ته مړ نه یې او دا دومره وخت مونږ تا ته کتل په ټول تابوت کې مې درته کیمرې لګولې وي او ستا هر یو حرکت مې ریکارډ کړی دی. ستا د زندګۍ آخري کوششونه، ستا بېوسي، ستا خوشحالي او ستا مایوسي، هر څه. په دې سره جیک په منیجر د غصې نه سور شي چې تا زه د مرګ په وخت کې د دنیا له تماشې جوړ کړم. چې منیجر ورته وایي چې دا ټول زما د منصوبې حصه وه چې نن سبا په وخت کې د حقیقت نه سیوا یو فلم هم نشته. ستا د دې سختو نه به یو داسې فلم جوړ کړی شي چې دنیا به ورته حیرانه وي او تماشه به یې کوي. خلک پتا د خپل ایماندارۍ او د اداکارۍ په نوم یادوي. خو جیک اوس هم په یره کې وي او منیجر ته وایي که زه مړ شوی وم نو بیا. چې پس سره منیجر مسکی شي چې ما پوره حساب کتاب کړی چې ستا په تابوت کې اکسیجن څومره پاتې دی، په موبایل کې د چارج څومره دی او ستا په هر یو حرکت مې نظر ساتلی و. په دې کې د جیک ټول رشته داران، دوستان او د میډیا ټیمونه راورسي او د له لاسونه پړقوي او یو څو میاشتې پس د جیک د سختو کهاني دنیا ته وړاندې کړی شي چې د ټولو فلمونو ریکارډونه مات کړي. اوس یو څو میاشتې پس جیک په یو علیشان محل کې اوسېږي. هر ورځ به ورته د اشتهاراتو او د فلمونو پیشکشې راتلې او هغه دوباره په یو نوي انداز کې سټار جوړ شو او اوس هر څوک دا په شان جوړېدل غواړي. د منیجر چالاکۍ دل هم هغه مقام ورکو کم چې د بهللی و. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ماله راکړئ اجازت. بای بای.